Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official. This is me, your teacher and your mentor Muhammad Amir. Ji students on and lecture ki bamanga discuss kau that what is constant. ډیر زیات یو امیزنګ کلاس دی ډیر زیات امیزنګ کلاس دی موږ به خبره کوو بالکل په بیسیک کنسپټ باندې د کانسټنټ اول به موږ تیوري ډیسکس کوو صحیح ده چې کانسټنټ زموږ څه ته وایي د هغې نه بعد به بیا موږ راځو پریکټیکلي یو پروګرام دوه درې به پرې رن کوو او تاسو ته به ون بای ون سټپ چې کوم دلته اوس موږ هم څه وایو نو دا به زه تاسو ته اول چې کوم دی داسې تیوریټیکل بیس باندې ډیسکس کو بیا به هم پراپرلی چې کوم دی بیا موږ راشو پروګرامینګ ته او په خپل آی ډي کې به چې کوم دی په ډي او سی پلس پلس کې به په دې باندې پروګرام رن کو صحیح ده نو راځو ډیسکس کو کانسټنټ څه شی دی کانسټنټ هر هغه څیز چې هغه نه چینج کیږي هغې ته هم په عام اصطلاح کې کانسټنټ وایو صحیح ده لکه زما سره د 100 روپیو نوټ دی دا کانسټنټ دی صحیح ده دا نه چینج کیږي لیټ سپوز داسې بل یو سیز دی صحیح ده لکه مطلب لیټ سپوز داسې واله چې یاره زما لیټ سپوز دا غړی شو صحیح ده اوس دا غړی په بازار کې خرڅیږي په 500 روپۍ نو زه یم چې یاره دا 500 روپۍ اوس خو دا ریټ چینج کیږي لکه مطلب نن یو دی سبا بل دی پاکستان کې ریټ خو که دا ریټ نه چینج کیږي نو موږ داسې ویلی شو دا ریټ زموږ سره کانسټنټ دی هر هغه څیز چې هغه نه چینج کیږي هغه موږ وایو یاره کانسټنټ دا شی سره دا کانسټنټ دی هغه آل اوور شری هغه کانسټنټ هغه چینجینګ پای کې نه اکر کیږي نو دغه کنسپټ راوړو خپل پروګرامینګ لینګویج ته او دلته ډیسکس کوو چې پروګرامینګ لینګویج کې زموږ سره کانسټنټ څه ته وایي نو کانسټنټ زموږ سره ا کوانټیټي دیٹ کین ناٹ چینج اټس ویلیو ډیورینګ ایگزیکیوشن اف د پروګرام از کالډ کانسټنټ ا کوانټیټي یو مقدار کوانټیټي موږ ته مقدار ته یو داسې مقدار کوم چې خپل ویلیو نه چینج کوي د پروګرام د رن کېدو په وخت کې دغې ته موږ کانسټنټ وایو ګوره یو کوانټیټي چې کله موږ پروګرام رن کوو او دغه خپل ویلیو چینج نه کړي دغه ایبل نه چې په دغه کې موږ چینج وکړو یا دغه خپل ویلیو نه چینج کوي دا زموږ سره کانسټنټ ده صحیح ده هر هغه کوانټیټي کوم چې د پروګرام په ایگزیکیوشن په وخت کې خپل ویلیو نه چینج کوي دغې ته موږ وایو کانسټنټ صحیح ده د کانسټنټ اپوزیټ موږ د ویریبل خبره کړې وه کوم چې د دې کلاس نه چې کوم دوه کلاسه مخکې زموږ کوم کلاس و هغه کې موږ مکمل ویریبل ډسکس کړی بیا موږ ویریبل انیشیلایزیشن ډسکس کو بیا موږ ډیټا ټایپ ډسکس کړل او نن موږ فاینلی چې کوم دی هغه ډسکس کو کانسټنټ اوس زموږ سره کانسټنټ 4 ټایپس دي انټیجر کانسټنټ دی پلاټ کانسټنټ دی character constant and string constant and that is very simple very easy and simple concept that can type series صحیح ده let's suppose integer constant څه ته وایي ګوره integer تاسو ته ما ویلي و چې integer زموږ سره هر هغه انسي چې د زیرو نه شروع کیږي 1 2 3 up to 10 and so on صحیح ده پازیټیو سایډ ته یا 0 -1 and so on -2 داسې چې کوم دی ماینس کروڑ and so on نو داسې که پازیټیو دی او که نیګیټیو دی دا ټول نمبر زموږ سره کوم دي ته موږ انټیجر 1 0 1 2 3 0 -1 2 3 -2 -3 and so on صحیح ده دا زموږ سره انټیجر دی خو انټیجر زموږ سره چې کوم دی دا هم ماینس سایډ ته کېږي هم پلس سایډ ته کېږي صحیح ده هغه زموږ سره اوس که موږ یو انټیجر دا وروسته پروګرام تاسو ته وښیم صحیح ده دا سی اوټ 300 ګوره کله چې موږ یو سیز ځان ته پرنټ کوو صحیح ده موږ به سی اوټ کې ځان ته پرنټ کوو نو په میسج پام کې هم پرنټ کوو که نه یا که موږ لیټ سپوز داسې 300 ځان ته پرنټ کوو یا خو موږ دا چلو کوو چې سی اوټ به مو واغستو پای کې به دننه موږ څه ځان ته چې کوم دی یو میسج هغه څه کو په سکرین باندې ډسپلی کوو په ډبل کوټیشن کې صحیح ده او یا به موږ څه وکړو موږ به ویریبل واغستو ویریبل ته هم 300 لیټ سپوز 300 ویم چې ماته په سکرین ډسپلی شي نو دا 300 موږ یو ویریبل ته اساین کوو هغه ویریبل بیا موږ سمپل سی اوټ کې چې کوم دی هغه فوټ کو چې هغه موږ ته د ویریبل چې کوم ویلیو پای کې سٹور ده هغه موږ ته راکړي سمپل که ته اوس کانسټنټ چې کوم دی یو ډیجټ ته هغه څه کې هغه ایکسس کې که پلوټي او که انټیجري ته سمپل سی اوټ ولیکو څو کوم ویلیو ده کې ته به حیران چې هرته څنګه ګوره چې ته سمپل سی اوټ ولیکه او بیا راشه او چې کوم ډیجټ ته وایي چې مې فرینډ ډایرکټ ډیجټ ولیکه په ډبل کوټیشن کې مې لیکه ویریبل ولا مې چې کوم دی ډیکلیئر کوو ډایرکټ چې کوم ویلیو ته پرنټ کول غواړې هغه په سکرین ځان ته په دې پروسس کې ته څه کولی شي هغه پرنټ کولی شي اوس از پلوټ کانسټنټ دا الریډي موږ ډیټا ټایپس کې ډېر زیات ډسکس کړي چې پلوټ زموږ سره هر هغه انسان که هغه څنګه چې موږ انټیجر پازیټیو سایډ ته او نیګیټیو سایډ ته خو انټیجر کې زموږ سره د ډیسیمل پوینټ کنسپټ نه وي که مطلب داسې نه وي چې 12.2 کم اشاریه چې راشي زموږ سره کم ډیسیمل پوینټ هغه ته موږ فلوټ وایو
لکه ایوریج موږ د یو کلاس راوباسو که نه، لکه د کلاس ټول مارکس را یو ځای راوالو، هغه هم جمع کړو، بیا چې څومره کسانو یي نمبر اپ چې څومره هم داخل کړي په هغې ډیوایډ کړو، نو زموږ سره ایوریج راوځي لکه سپوز 36.5. نو دا 0.5 چې کوم کنسپټ دی د ډیسیمل پوینټ دا زموږ سره پلوټ، دغې ته پلوټ وایي. صحیح ده. ښه، اوس کریکټر کانسټنټ سره نو دا سبسکرایب کریکټر کانسټنټ زموږ سره هر هغه کانسټنټ سوري دا دلته لږ مسټیک شوی دی. صحیح ده. زه سمپل راځم او دا مسټیک هم ستاسو په مخ کې اوس پر سلاید کې ډیټ کوم چې دا مسټیک موږ څه کړو د دې ځای نه ریموو کړو. صحیح ده. دا موږ الریډي سټرنګ اخیستی دی او دا زموږ سره په کریکټر کانسټنټ کې به دا خبره تاسو یاده ساتئ چې په کریکټر کانسټنټ کې به زموږ سره یو کریکټر چې کوم دی څه کېږي هغه به زموږ سره د ګوره 1 کریکټر. صحیح ده. اول لږ پوه کوم په کریکټر کانسټنټ. کریکټر کانسټنټ زموږ سره کریکټر څه دي؟ A یو کریکټر دی، B یو کریکټر دی، C یو کریکټر دی، یا کریکټر دی یا سیمبل دی یا څه ډیجټ دی. صحیح ده. خو په کریکټر کانسټنټ کې مونږ بیسیکلی خبره د کریکټر کوو. لیټ سپوز تاسو ته زه په دې کتاب کې خیم. صحیح ده. ګوره کریکټر کانسټنټ چې زموږ سره کو دا ټول ټیچینګ تاسو ته هم په دې بک نه کوم. په کریکټر کانسټنټ کې زه اوس چې کوم دی تاسو ته لږ ښیم. ښه، کریکټر کانسټنټ زموږ سره شی دی. په کریکټر کانسټنټ کې زموږ سره سنگل کوټیشن مارک a single character enclosed in single quotation mark is called character constant. For example لکه په character constant کې دا نه ده چې مطلب تر پکې صرف څه وکړي یو character دی پکې چې کوم دی مطلب یو اس دی پکې ولیکو، A دی ولیکو، B دی ولیکو، نه ته پکې هم الفابet شي هم پکې سپیشل لیټر شي لکه مطلب پلس ماینس کنه داسې. نو کریکټر کانسټنټ کې موږ سمپل څه یو کریکټر پکې دغه کوو. خو کریکټر کانسټنټ کې به زموږ سره چې کوم یو کریکټر موږ دغه کوو موږ په سمپل کوټیشن کې داسې بندو. صحیح ده. اوس که سټرنګ کانسټنټ موږ راشو نو که موږ د یو نه زیات لیکل کوو لکه مطلب اوس دلته ما وګوره څومره ډېر لیټرز مې رایوځای کړل دي. دلته موږ سره سمپل یو لیټر او دلته موږ سره ډېر زیات لیټر. دا کم ډېر لیټر چې موږ لیکو دا بیا موږ په ډبل کوټیشن کې لیکو ته سټرنګ وایي. صحیح ده. لکه ګورئ په سټرنګ کې دننه موږ هم نمبرز لیکلی شو، هم الفابیټس لیکلی شو، هم کریکټر یوز کولی شو. دا سمپل موږ ته هم دقه چې څه موږ لیکو په دې باندې موږ سپریشن نشو پرفارم کولی، خو دا موږ ځان ته په سکرین شو کوو دغه پرپز لپاره. صحیح ده. اوس کانسټنټ کوالیفایر لرو. کانسټنټ کوالیفایر څه ته وایي؟ دا هر څه باندې به اوس موږ یو پروګرام رن کوو، تاسو به پرې پوه شئ. خو په دې کانسټنټ کوالیفایر دا کنسپټ موږ اول کلیر کوو بیا به هم پراپر پروګرامینګ وکړو په دې. صحیح ده. کانسټنټ کوالیفایر ډیټا آیټم دیٹ الاوز the keyword const cannot change its value during execution of the program. دا زموږ سره یو ډیټا آیټم چې کوم فالو کوي د کیورډ کانست چې کله موږ د ویریبل نه مخکې کانست ولګو مین چې دا زموږ سره اوس کانسټنټ شو نو دغه ویلیو به زموږ سره پروګرام په وخت کې ایبل نه چې دا زموږ سره چینج شي، هغه زموږ سره بیا شو کانسټنټ ویلیو شو. ډیفاین ډایرکټیو څه ته وایي؟ ډایرکټیو په دې باندې موږ ډېر زیات بریفلی یو کلاس اخیستی و په پری پروسیسر ډایرکټیوز باندې. صحیح ده. نو هغه تاسو ضرور واچئ. اوس ډایرکټیو ته راځو نو هغلته موږ انکلود هیش انکلود چې زموږ سره کوم پری پروسیسر ډایرکټیو. صحیح ده. انکلود ډایرکټیو موږ اوس د ډیفاین ډایرکټیو څه مطلب دی چې اټ از ا پری پروسیسر ډایرکټیو. دا زموږ سره یو پری پروسیسر ډایرکټیو ده. اوس پری پروسیسر ډایرکټیو څه ته وایي؟ په دې باندې ډېر زیات په ډیټیل سره موږ خبره کړې وه. آی تھنک سو تاسو وګورئ په خپل پلی لیست کې به تاسو ویډیو ملاو شي. صحیح ده. څومره ویډیو منو شیر دي. اټ از یوز ټو ډیفاین ا کانسټنټ کوانټیټي. دا زموږ سره د کانسټنټ کوانټیټي د ډیفاین کولو لپاره دا هیش ډیفاین چې کوم زموږ سره پری پروسیسر ډایرکټیو دا یوز کیږي. اټ از یوز ټو at the beginning of the program. دا پروګرام په بیګینینګ کې د مین فنکشن نه بره چې کوم زموږ سره بیګینینګ یې هلته دا موږ څه کوو هلته موږ دا ډیفاین کوو. صحیح ده. ساینټیکس لري سمپل دا چې ډیفاین پری پروسیسر ډایرکټیو ولیکئ او بیا زموږ سره آیډنټیفایر کانسټنټ ولیکئ. آیډنټیفایر کانسټنټ څه شی دی؟ آیډنټیفایر زموږ سره چې اټ از ا specifies the character to which the constant value is to be assigned. دا زموږ سره یو کریکټر دی. صحیح ده. موږ به څه وکړو؟ ډیفاین به ولیکو بیا موږ آیډنټیفایر څه وکړو موږ به سمپل یو کریکټر ولیکو. دا کریکټر د دې لپاره موږ کوو چې ته موږ کوم ویډیو به دې کریکټر موږ اساین کوو. او کانسټنټ چې کوم دی کانسټنټ زموږ سره څه ته وایي؟ نو کانسټنټ اټ از specifies the constant value is to be assigned to the identifier. it specifies the constant value. دا به هغه constant value specify کوي کومه چې شی that is to be assigned to the identifier کومه چې identifier څه کړل هغه دته اساین کړل. ګوره دلته زه په دې کنسپټ باندې تاسو لږ په دې بک نه فویو کوم. صحیح ده. راځو بک ته چې تاسو لږ صحیح کلیر شئ. ګوره it is specifies the constant value that is to be assigned to the identifier. ګوره که زه تاسو په دې کنسپټ باندې داسې پوه کړم په دې برخه تاسو پوه شئ چې دا آیډنټیفایر زموږ څه شی it is
it specifies the character to which the construct constant is to be assigned. صحیح شو. It is specifies the constant. It specifies the constant value that is to be assigned to the identifier. اوس دا کار دی. ګوره لاندې تاسو ته ما یو اگزامپل درکړی د هیش انکلود د هیش ډیفاین چې ما لیکلی زموږ سره شی د زموږ سره یو ډایرکټیو ده. صحیح ده، یو پری پروسس ډایرکټیو ده. دا ای زموږ سره آیډنټیفایر دی، دا 30 زموږ سره شی د زموږ سره کانسټنټ دی. کانسټنټ دی کنه کانسټنټ ویلیو ده. نو ګوره د آیډنټیفایر زموږ سره شی د زموږ سره یو هغه اټ سپیسیفایز د کریکټر. دا هغه کریکټر دی په کوم کې چې به موږ څه کوو to which we assign a value چې موږ هغې ته یو value assign کوو د A ته. صحیح دی، ته موږ identifier وایو. او دا کوم 30 چې موږ لیکلی constant نو it specifies the constant value. دا زموږ سره یو constant value specifies کوي that is to be assigned into the identifier چې identifier ته موږ assign کړل ده. پوه شوئ. اوس راځو په دې باندې پروګرام رن کوو. ګوره زه بوک هم تاسو ته راوالم چې ستاسو مکمل زه چې کوم دی هر سایډ نه ستاسو هغه وکړم. صحیح دی، ستاسو مایند کلیر کړم. اوس راځو پروګرامینګ ته. دا کنسپټ چې کوم دی تاسو له ما په خپله هم خوند نه راکوي. صحیح ده، چې کله تاسو راشئ او دلته چې کوم دی موږ خپل پروګرامینګ ښایسته رن کړو نو اوس به تاسو ته پته ولګي چې دا موږ څه وایو تیوریټیکل بیس. نو دا زموږ سره څه قصه ده. صحیح ده، تاسو به ډیو سی پلس پلس چې کوم د آی ډي ای ده هغه تاسو ته ما الریډي ویل دي. تاسو امید لرم تاسو ټول انسټال کړي ځکه چې تر اوسه پورې موږ ډېر کلاسز واخیستل. نو دا خو کیدای نه شي چې تاسو نه انسټال کړي. تاسو ته ما دا هم ویل چې که تاسو په انسټالیشن کې څه مسله وه نو ما په هغه ویډیو کې خپل نمبر ورکړی دی په کوم کې چې موږ انسټالیشن اینډ ډاونلوډینګ اپ آی ډي ای چې کوم دی هغه ډسکس کړي. صحیح ده، نو باقي تاسو ته ما خپل نمبر هم درکړی دی چې که تاسو ته نشي انسټالولی یا تاسو ته څه مسله کوي ایرر راځي نو تاسو سمپل څه کولی شئ هغه ما سره په هغه واتساپ نمبر رابطه کولی شئ چې تاسو آی ډي سیټ اپ در سینډ کړم یا ایمیل کړم او تاسو ځان انسټال کړئ. صحیح ده، اوس راځو پروګرام ګورم او هیش انکلود ولیکو پری پروسس ډایرکټیوز. دا څه موږ الریډي په ویډیوز کې په ډیټیل سره ډسکس کړي دي. تاسو ته ما خبر کړی و که تاسو ته یاد شي اله چې ما تاسو ته داسې خبره کړې وه بچی د لوی شه اول خو تاسو په ویریبل په کنسپټ فوی کومه اول خو تاسو ته الریډي پته ده چې موږ ډیټا ټایپ ایم آی ویریبل واغسته او دې ته ما اساین کړه 30. صحیح ده، یو ویلیو مې ته اساین کړه نیچه چې کوم دی زه رالم او ما بیرته داسې کار وکړو چې زه یم چې نه د ای ته ما 30 نه زه ورته د ای ته چې کوم ځای چې ما ته 20. ګوره سمپل یو ویریبل دی ما دلته ډیفاین کو ای ویریبل اول مې ته 30 اساین کړه بیا مې ورته چې نه پروګرام کې مې 30 پسې مې بیرته 20 اساین کړه. صحیح ده، اوس ګورو چې دا موږ ته پرنټ کوي چې موږ ته 30 ښیي که موږ ته 20 ښیي. اول په دې کنسپټ تاسو ځان مکمل کلیر کړئ. زه رالم دا زه سی آوټ کوم ساري او ډبل څه وکړم ډایرکټ د ځان سره سی آوټ کوم او زه F11 مې کو کمپایل اینډ رن او تاسو پرسن نیم سیو کول غواړئ په خپل میموري په کمپیوټر کې هغه تاسو لوکیشن ډیفاین کړئ. ګوره دا پروګرام زموږ سره شو موږ له 20 راکړو. ولې 20 راکړو لکه ما خو هلته 30 اساین کړی دی. نو ګوره فسټ خو موږ 30 اساین کړی خو موږ بیا چې کوم دی موږ هلته اساین کړو 20. نو ګوره دا زموږ سره ویریبل و چې د دې ویلیو چینج کېدی شي. اوس زه یو کار کوم د دې نه مخکې زه لګوم کانسټ کې ور لګوم او دا زه کانسټنټ کوم. صحیح ده، کانسټ کې ور مو ولګو. کانسټنټ موږ ویلو چې هغه خپل ویلیو نه چینج کوي. نو دلته ما الریډي کانسټنټ یو ویریبل اغستی 30 ویلیو ما هغه ته چې کوم دی هغه اساین کړله. اوس ګورو چې دا کانسټنټ موږ سره ویلیو چینج کوي کنه لکه ویریبل خو موږ سره موږ ته 20 نیو ویلیو اساین کړله نو هغه چینج کړله. خو ګورو چې کانسټنټ موږ ته دغه ویلیو کوم چې موږ الریډي کانسټنټ واغسته چې هغه اوس نه چینج کیږي لکه په ویریبل کې خو دا 30 موږ ته چینج کړو 20 هم اساین کړل 20 شو. اوس ګورو چې په کانسټنټ کې دا 30 موږ 20 ښیي که نه ښیي. صحیح ده، نو سمپل دا د کوم دا مال ایرر راکړو وري چې الریډي دا 30 ما کانسټنټ اغستی دی نو د ای د پاره زه اوس 20 نشم اساین کولی ځکه چې دا زموږ سره دا 30 نه چینج کېږي. اوس دا زموږ سره یو کانسټنټ ویلیو ده. په دې کنسپټ باندې امید لرم چې تاسو مکمل پوه شوي وداوټ اني دغه. صحیح ده، اوس راځو سی آوټ کوم. تاسو ته ما ویل چې انټیجر کانسټنټ موږ هر یو کې انسای موږ سمپل تاسو هغه سی آوټ ولیکئ هغه انسا ولیکئ او سمپل تاسو څه کوئ هغه سیمیکالن وکړئ لاین آف کړئ. دا تاسو هغه انسا پرنټ کولی شئ. دا تاسو کتلی شئ 9000 زما سره پرنټ شو. که دا تاسو پلوټ کوئ نو هم سمپل تاسو څه وکئ پلوټینګ او انټیجر کې نه دغه فرق دی چې پلوټینګ کې زموږ سره چې کوم دی په دې کې ډیسیمل پوینټ لکه ما 0.45 یا 4.5 ولګوم تاسو کتلی شئ دا زموږ سره دلته پرنټ شو. اوس راځو تاسو ته ما خبره کړې وه
بچی د لوی شه چې ما ویل string constant character string سوري یار character constant خبر مونږ کلی و نو character constant لپاره ز سمپل یو کیر ما چې کوم دی یو character دغه واغستو ډیټا ټایپ صحیح ده او ما یو ویریبل a واغستو دی ته ما اساین کو بچی د لوی شه دا مو خبر وکړه دا مونږ په سمبل کوټیشن کې کو صحیح ده په دې سنگل کوټیشن کې ما یو ای ولیکو سمپل یو character مې ولیکو دا څه کومه دا زه هم وس دلته هغه پرینټ کوم صحیح ده زه ا فرند کومه دا ما داسې کو صحیح ده وګور دا ای زموږ سره دا شو دا ای زموږ سره یو کریکټر کانسټنټ او هغه زموږ سره هغه پرینټ شو اوس وګوره دا زه لیټ سپوز دا زه ای ټی ما 2 کریکټر واغستل نو ګورو دا زموږ سره ایرر ترو شو او یو کریکټر زموږ سره صرف چې کوم نیو ولیکو هغه ټی زموږ سره راغی او ای سکیپ کو ځکه چې په کریکټر کانسټنټ کې موږ صرف او صرف یو کریکټر هغه څه کولای شو هغه شو کولای شو اوکې اوس راځو دا کار کو چې دا کریکټر کانسټنټ موږ اوس په ډبل کې لیکو نو په ډبل کې ګوره اوس زموږ سره کریکټر نو موږ سټرنګ کانسټنټ الو دا غي ډیټا ټایپ بیا موږ لیکو دا کریکټر په ځای موږ لیکو هغه موږ بیا سټرنګ لیکو صحیح دلته سمپل سټرنګ ولیکم اوس په دې ډبل کو اوس دلته سنگل کوټیشن لیکم ډبل کوټیشن لیکم او دا سټرنګ یو ویریبل ډیټا ټایپ چې کوم دی هغه سټرنګ دی یو ویریبل ام هغه ستره او دلته ځلی کما د خپل چینل نوم بل سپوز دا څه ولیکو صحیح ده او دا سی مار چینل نوم ولیکو یار دا ما څه ولیکو صحیح ده اوکې شو ها اوس د څه کومه دا زه فرند کومه نو تاسو کته شي اوس موږ سره دا فرند شو محمد امیر افیشل صحیح ده بل ګور د زموږ سره د کانسټنټ کوم ټایپس هغه ما تاسو ته دلته پروګرام کې داسې وخل چې هغه موږ څنګه کوو دا غینه بعد موږ که تاسو خیالي موږ یو وایو کانسټنټ کوالیفایر صحیح ده کانسټنټ کوالیفایر داسې دی چې تاسو ته مو چې موږ مخکې ته کانسټنټ ولګو هغه بیا زموږ سره شي هغه بیا زموږ سره هغه ویډیو کانسټنټ شي هغه زموږ سره بیا څه کیږي هغه نه چینج کیږي صحیح ده سوري کانسټ هغه بیا زموږ سره نه چینج کیږي نو دا مونږ څه دا مونږ د یو چې کوم زموږ سره نومریک ویډیوز دا غیر مخکې مونږ کانسټنټ ولګو هغه بیا زموږ سره څه کیږي هغه نه چینج کیږي بل تاسو تما یو خبره کلی و که تاسو یاد شي چې مونږ ډیفاین کو مونږ یو دلته وویل مونږ ډیفاین ډایرکټ ویل کنه نو ګوره ډیفاین ډایرکټ مطلب دا دی چې مونږ سمپل هیش ډیفاین اینڈ بیا مونږ یو چې کوم دی اوس ګوره هیش ډیفاین لایبرری بوست تنالي ته بس سمپل څه کې ته ځان سره مونږ چې اړیا مونږ یو چې کوم آیډنټیفایر دی هغه والو صحیح ده سوري پریفاسر ډایرکټیو دا هیش ډیفاین دا غینه بیا مونږ ځان سره آیډنټیټی والو آیډنټیټی او کسي شو یار زما خبر شو سوري آیډنټیفایر صحیح ده آیډنټیفایر مونږ سویل چې آیډنټیفایر زموږ سره هغه کریکټر دی په کوم کې چې مونږ یو کانسټنټ ویلیو هغه ته اساین کوو نو سمپل ما آیډنټیفایر واغستو بیا مې هغه کانسټنټ ویلیو واغسته ال تاسو ما 30 لیکل دلته 30 ولیکم نو ورته زموږ سره هغه آیډنټیفایر راغی کوم ته چې مونږ ویلیو هغه اساین کړ صحیح ده اوس ز سمپل څه کوم دا پروګرام رن کوم نو تاسو کته شي 30 زما سره کو 30 ولی را کو چې ګور دلته ما 30 یو چې کوم دی آیډنټیفایر ته 30 اساین کو کنه او هغه 30 دا سمپل دا ایمیل ته فرند کو نو هغه زما سره دلته 30 راغله دا اوس ګور د پروګرام په هر وټ کې چې څومره پروګرام زری کوم دا زوس اکسس کولای شم دا ای به زما سره د 30 برابرۍ اوس دا یو کار کوو بچی دی لوي شه چې دلته زوس یو انټیجر ای علامه او هغه ته اساین کوم لیټس سپوز 20 اوکې پروګرام رن کوم نو ګوره ما ته وایي چې یاره دا شی د خراب دی یاره دا خراب ته یو ویریبل ای دلته هم دی ګور په سیم نیم باندې موږ واغستل نو دیټس وای زموږ سره اکر شو هغه ایرر زموږ سره اکر شو صحیح ده اوکې دین علاوه چې کوم تاسو ته ما آیډنټیفایر قسم وکړه نو څه دی یاره زه پرې لیک کیو ګورم چې څنګه یو قسم پروګرام کې تاسو ته بل رن شي تاسو به خپوي شي اوکې دا کانسټنټ کوالیفایر خو هم موږ ډیسکس کو او دا یو پروګرام دی چې د فالوینګ پروګرام P has been assigned a constant value 3.14 in the beginning of the program using the defined directive. وای زموږ سره in the following یو پروګرام دی چې پای کې P زموږ سره has been assigned a دا P چې کوم ده کنه دا زموږ سره شي شوی دا اساین شوی دا a constant value یو constant value زموږ سره اساین کړل 3.14 یو پروګرام لیکل دی چې P زموږ سره چې P نوم ته پی زموږ سره دی هغه پی آیډنټیفایر ته او زموږ سره یو ویلیو 3.14 څه شوی دا هغه پروګرام په بیګینینګ کې څه شوی دا هغه ساين شوی دا په پری فریشر ډایرکټیوز کې نو ګوره داسې کار کنه بچی دی لوي شه چې لیټس ټرای اوکې
وایي زموږ سره دلته پی ګوره موږ هغه ست آیډنټیفایر کنه دا پی زموږ سره آیډنټیفایر دی چې هغې ته زموږ سره ویډیو اساین شوي دا 3.14 تاسو هر څه اخیستی شئ ډزنټ میټر صحیح ده. اوس راځو او داسې کار کوو په دې باندې تاسو لږ اپریشن وکړو. سمپل زه هم دا پی اوس تاسو ته دلته څه کوم هغه پرنټ کوم نو تاسو کتی شئ زموږ سره 3.1 په دغه شی تاسو مینه دلته لرئ پرنټ شو صحیح ده. اوس لږ کوو موږ څه کوو دلته ځان سره یو انټیجر ډیټا ټایپ یو ویریبل به والو ایم او هغه لیټ سپوز صحیح ده اے ته ما اساین کړه لیټ سپوز وټ لږ وړه مثال هم تاسو بیا پوه شئ چې انسر زموږ څنګه راغی صحیح ده. لیټ سپوز ما اساین کو 3 صحیح ما اساین کو اے ته مې اساین کو 3 په اے نیم یو ویریبل ما واغستو او 3 مو ته اساین کو صحیح ده. ښه اوس موږ سمپل څه کوو دا زموږ سره چې کوم دی ښه اوس موږ داسې کار کوو بچی د لوي شه چې زه ځان سره یو فلوټ ټایپ یو بل به والو لیټ سپوز ما واغستو 1 داسې کوم مثال هم چې مطلب تاسو بیا ویریبل بی به ساري یو ویریبل بی مې واغستو ډیټا ټایپ یې فلوټ دی او ته به زه پور اساین کوم چې دا زه ملټیپلیکیشن په دې کول غواړم چې مطلب لږ بیا ایزي صحیح ده. اوس ګوره زه اوس دا او دا برنۍ ویل دي په خپل منځ کې ضرب ورکوم زموږ سره کم دغه رغه راشي صحیح ده لکه 3 4 12 12 36 او تقریبا 0.14 په دې سره راشي نو هغه ګورو چې موږ سان سره راکړي صحیح ده. نو سمپل بزلته یو ځوان سره یو فلوټ ټایپ صحیح ده فلوټ ګوره اوس دلته انټیجر ډیټا ټایپ نه علم زه فلوټ علم زموږ سره فلوټ ویل زموږ سره ریزلټ راشي صحیح ده. ګوره فلوټ ټایپ چې کوم دی ما یو سی ویریبل واغستو او دې ته به اساین کوم زه بچی د لوي شه a multiply with b multiply okay a multiply with b multiply with p p زموږ سره شری 1.45 دی کنه سوري 3.14 اوکې دا وزه څه کومه دلته دا ما وکړو دلته سمپل زه را سیده ځان سره څه کوم دا پرنټ کوم نو ګورو چې څه کېږي. اوس ګوره دا به موږ له انسر راکړي 36 زما اندازې مطابق ښه 36 ما 36 وایو نو هغه 1 چې کوم 0.14 نو هغه ملټیپلای شو نو 36 نه 37 نو موږ ګوره دا 37.68 موږ له دې انسر راکو کوم چې د دې پروګرام زموږ سره انسر راغی که تاسو ریټرن 0 وسه لیکئ نو هم ښه خبره ده چې تاسو پروګرام سټرکچر هغه ویلیډ صحیح ده سوري ریټرن RN یار یو خو چې دا سیز دا وکړي که نه اوکې نو زما د سکرین ریکارډر لکه مطلب دا مثلا چې F10 ووهي نو ستا ریکارډینګ سټارټ شو نو دیټس وای د F11 په ځای پروګرام موږ رن کوو نو ما F10 ووهو نو ریکارډینګ بند شو دیټس وای تاسو کتی شئ دا زما سره چې کوم دغه ویډیو ده دا ایکسپورټ کېږي نیو ریکارډینګ ما سټارټ کړو هغه به ځانه کېږي ما څه خبره کوله ښه ریټرن 0 دا به سره ډایرکټ رن کړه نو زما سره سمپل هم زموږ هغه پروګرام چې کوم دی هغه رن شو صحیح ده رن شو که نه کمپایلیشن اوکې نو دا تاسو کتی شئ زموږ پروګرام رن شو صحیح ده. یو بل زبردست غوندې پروګرام دی مضغوط کې راځي خو دا کلاس ډېر زیات اوږد شو نو انشاءالله بل څه ټایم به هغه رن کړمه ډېر داسې ښایسته دی چې مطلب ته ورکړې او ستا نوم راشي بیا که نه تا ته ګریټینګ درله درکړي چې های او پلان او ډینګا که نه نو هغه به انشاءالله بیا څه ټایم اوکې نو پروني کلاس کې موږ خبره وکړه د کانسټنټ باره کې چې کانسټنټ سره امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو خپل ملګرو ضرور شریکه کړئ د ټایم راکولو جهان مننه او ډېر په ایزیس طریقه سره تاسو ته ما د هر څه وښولو امید لرم چې تاسو بالکل کلیر شوي نو ډاوټ نو کوېسچن will be arising in your mind regarding to this topic that we will discuss today. So I think this is an amazing the way in which I am teaching. I think this is a very effective way through which your students will be able to learn from you within effectively. Okay, so with effectively mean چې تاسو دا هڅه وګورئ په دې باندې مړه پریکټس وکړئ څه کوېسچن هغه تاسو اوی های یار بای بجلی لاړه اوکې خفه خو نه شوئ که نه دا خبره خفه یې که خوشحاله نو خوشحاله په دې یم چې خیر کلاس هم ختم کړو چې بجلی لاړه پاکستانه الله دې آباد کړو نو خیرې خو نه